جو صاحب نالیکا چیف اف آرمی سټاف دې زما کیډټ پاتې شوی دی ماته زما یونټ کې پاتې شوی دی ماته پته ده نو دا پی ټی آی طالبان دي پی ټی آی طالبان څه مطلب لکه دی یو ګروپ جوړ کړی دی چې هغه ته ډی آی خان ګروپ وای او دا تللی دی اکراس او حافظ ګل رحمان چې کوم کیمپ دی هغه سره خوا کې دا ډی آی خان ګروپ او دی ته دا بل نوم مخلي دی چیف منسٹر سنوم دی ګنداپور دی ته ګنداپور ګروپ وای او دا چې اوس څومره واقعیت کیږي تاسو وایي چې دا پی ټی آی سیاسي ګوند چې دی نو دا ملیټنټ ګوند خپل جوړ کړی دی ځان له سره ډېر غټه خبره ده ډېر غټ تور لګول دي بالکل او دا مقصد هم د دې اپریشن دا دی لکی مروت مخکې ټانک مخکې ډی آی خان هلته کې تاڼې ماښام شپږ بجې بندي ټیک دی هغوی په تاڼو باندې حملې کوي او دا سدونه غټ طالبان نه دي او چې کم دي راړولې دي او دلته دي هغه پټ دي چېرته لیکن هغې بعضې ځای کې ښکاره شوي چې لاهور کې هغه کور باندې پولیس ورغلی او کسان چې کوم قتل شوي وي چې دا خو طالبان دي امین الله ګنداپور چې کوم دی دا د پلار زما دوست علي امین ګنداپور ګنداپور د پلار میجر امین زه د 8 اف اف هغه د 8 اف اف دی از دلته زما کور ته وراته زما دوستو دا خبره یقینا زه یو ځل بیا غواړم چې انتهایی خطرناک ده که خدا نه خواسته داسې یي نو دا خو تاسو چې خبره کوئ ښکاره خبره ده انفارمیشن په بنیاد باندې به یې کوئ زما په خیال صرف تجزیه به نه کوئ نو دا خو بیا ډېر زیات خراب صورتحال دی لکه ډېر زیات مطلب دا دی چې تشویشناک دی دی چې وي چې مونږه هغه فیس په ترو جنرال فیس په ترو باندې چې دا مذاکرات کوو ټول ملک وی چې نه کوو دی وایي چې کوو د دې مطلب خدا او چې دی دلته راپور راوځ او دا به زموږ ملیټنټ وینګ وي او په دې باندې دا ټول ملک برابر د جنرال فیس په دور کې چې کله همدغه مذاکرات دوی شروع کړه د عمران خان صاحب حکومت تقریبا 1.5 کسان یا 1.8 کسان چې دوی آزاد کړل هغه هارد کور ملیټنټ چې فوج د ډېرو زیاتو قربانونو پس چې دی نو هغوی نیولي او هغوی د سوونو په درزنو خلک چې دی نو چا حلال کړي او چا وجلي او چا دماکې کړي هغه په خپله خوښه باندې ازادول دا دلګ وایي چې دا د کم قانون لاندې د کم آیین لاندې د دې اجازت شته دی دا اختیار د چا سره چې هغه د جیل کې نیولې شوی ملیټنټ چې دی نو هغه ازادول شي په خپله خوښه چې ته ځه دا خبرې شوې وې موږ ته معلومې وې دلته کې دي جرګه جوړوله یو به هغه د نه سړی دونه پټ کې یو به جي جرګه هم بوتله هلته ما دا جرګه نه ده پارلیمنټ نه به کې منظوري نه ده اخیستې شوې په سوونو په زرګونو خلک چې دی خلاص کړی شوي دي او هغه اوس د ملک او قوم دپاره دوباره چې دی دردسر جوړ دی دغه کس د اکاونټیبلټي د هغه د سزا ورکولو هېڅ نظام نشته میکانیزم نشته دی خو ناست دی اوس جیل کې ناست دی که نه